خوږو دوستانو مونږ څنګه کولی شو چې د یو چا د فیسبوک آی ډي په یو ریپورټ سره ختم کړو. خوږو دوستانو په دې ویډیو کې مونږ تاسو سره داسې یو ریپورټ شریکوو چې د دې ریپورټ په مدد باندې تاسو کولی شئ چې د هر چا د فیسبوک آی ډي په یو ریپورټ باندې په 2 دقیقو کې ختم کړئ. دغه آی ډي به خوږو دوستانو نور په فیسبوک کې نه راځي، د فیسبوک نه به له منځه ځي. خو له تاسو نه مو هیله غوښتنه دا ده خوږو دوستانو چې تاسو به د دې ریپورټ نه غلطه ګټه نه اخلئ او دا ریپورټ به خوږو دوستانو تاسو صرف په هغه آیډیانو باندې کاروئ څوک چې تاسو ته مزاحمت کوي. خوږو دوستانو بالخصوص خوږو دوستانو دغه ریپورټ به تاسو په هغه آیډیانو باندې کاروئ څوک چې غیر اخلاقي تصویران او ویډیوګانې خپروي. نو تاسو کولی شئ چې د دې ریپورټ په مدد باندې د هغوی آی ډي بالکل د فیسبوک نه ختمه کړئ. د فیسبوک کمپنۍ به خوږو دوستانو دغه آی ډي تاسو ته په 2 منټو کې ډیلیټوي. خوږو دوستانو که دغه ریپورټ تاسو ته کار وکړي تاسو به خامخا کمنټ برخه کې موږ ته کمنټ راکوئ، خپل نظر به راسره شریکوئ او همدارنګه خوږو دوستانو ویډیو د خپل ملګرو سره شریکه کړئ تر څو چې موږ تاسو ته همدغسې نورې معلوماتي او زبردسته ویډیوګانې جوړې کړو. او همدارنګه خوږو دوستانو د ویډیو لپاره یو لایک هم ضروري دی، ویډیو ځان سره لایک کړئ. نو ورځو خوږو دوستانو د موبایل سکرین ته او ټوله طریقې زه تاسو سره شریکوم. خوږو دوستانو داسې به راشئ او خپل فیسبوک به راخلاص کړئ. کله چې فیسبوک راخلاص کې کوم آی ډي چې تاسو غواړئ چې هغه ریپورټ کړئ د هغې لپاره به تاسو راشئ د سرچ برخې ته. دلته به خوږو دوستانو تاسو د هغه آی ډي نوم داسې دقیق ولیکئ. له دې نه وروسته به یې سرچ کړئ. د سرچ نه وروسته وګورئ خوږو دوستانو تاسو سره دلته کې مختلف قسمه آیډیانې راځي. خوږو دوستانو کوم آی ډي چې تاسو غواړئ چې هغې باندې ریپورټ وکړئ هماغه آی ډي به دلته کې دوستانو تاسو دقیقه را پیدا کړئ. د بل چا په آی ډي باندې یا غلط آی ډي باندې به تاسو ریپورټ نه کوئ. دلته وګورئ خوږو دوستانو فار اگزامپل زه غواړم چې دغه اول نمبر آی ډي باندې ریپورټ وکړم. نو دې باندې مې داسې کلیک واخیستو. د کلیک نه وروسته اول کوم کار چې موږ خوږو دوستانو کوو د دې د پروفایل نه به یو سکرین شاټ اخلو. وګورئ خوږو دوستانو له دې نه ما سکرین شاټ واخیستو. د سکرین شاټ نه وروسته خوږو دوستانو تاسو به راشئ په دې آی ډي کې دغه 3 ډاټس باندې به داسې کلیک واخلئ. له دې نه وروسته به خوږو دوستانو تاسو راشئ کاپي لینک. د کاپي لینک باندې به داسې کلیک واخلئ، د دې آی ډي لینک به ځان سره کاپي کړئ او له دې نه وروسته وګورئ خوږو دوستانو ما یو نوټ تاسو ته جوړ کړی دی. دا نوټ به د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې میلاو شي. تاسو به لاړ شئ خوږو دوستانو او د دې نوټ په آخر کې دغه کوم لینک چې دی دا لینک به پاک کړئ او کوم آی ډي چې غواړئ ریپورټ یې کوئ هغه لینک هم چې را کاپي کړئ هغه به دلته داسې پیسټ کړئ او دا به سیو کړئ ځان سره. دا بیا زموږ وروسته په کارېږي خوږو دوستانو. له دې نه وروسته به دا نوټ داسې بند کړئ خوږو دوستانو. بیرته به فیسبوک ته راشئ او فیسبوک کې وګورئ خوږو دوستانو د دې پروفایل سیټینګ ته تیار مونږ راغلي وو. که چېرته بیا غواړئ چې د پروفایل سیټینګ ته راشئ نو تاسو به خوږو دوستانو دغه 3 ډاټس باندې داسې کلیک واخلئ، ریپورټ پرابلم باندې به کلیک واخلئ او دلته وګورئ خوږو دوستانو لومړی به تاسو راشئ فیک اکاونټ باندې به کلیک واخلئ او له دې نه وروسته لاندې وګورئ خوږو دوستانو تاسو ته سبمیټ بټن راځي، دا به داسې سبمیټ کړئ. له دې نه وروسته خوږو دوستانو نیکسټ باندې به تاسو کلیک واخلئ او آخر کې وګورئ خوږو دوستانو تاسو ته ډن راځي. ډن باندې به داسې کلیک واخلئ. بیا به هم خوږو دوستانو تاسو ریپورټ پرابلم باندې داسې کلیک واخلئ او دلته به راشئ فیک نیم. فیک نیم باندې به تاسو کلیک واخلئ خوږو دوستانو. نو دلته وګورئ خوږو دوستانو فیک نیم زما سره راغلی، ډن باندې به داسې کلیک واخلم. وګورئ خوږو دوستانو دا دواړه کاره چې وشو له دې نه وروسته به تاسو له دې آی ډي نه داسې بهر شئ. دا وګورئ خوږو دوستانو زموږ خپله آی ډي ده. دلته کې به خوږو دوستانو تاسو دغه برخې ته راشئ. دا کوم ځای کې چې تاسو سره دا 3 خطونه دي دې باندې به داسې کلیک واخلئ. بیا به داسې لاندې راشئ. لاندې دلته وګورئ خوږو دوستانو هیلپ ان سپورټ دې باندې به داسې کلیک واخلئ او دلته وګورئ خوږو دوستانو ریپورټ پرابلم دې باندې به داسې کلیک واخلئ. دلته وګورئ خوږو دوستانو تاسو به اوکې باندې کلیک نه اخلئ. کانټینیو ټو ریپورټ پرابلم باندې به داسې خوږو دوستانو تاسو کلیک واخلئ. کریټینګ ریپورټ تاسو ته ریپورټ برخه راشي. دلته بیا هم خوږو دوستانو تاسو ته 2 آپشنې درکوي. تاسو به لاندې آپشن ډونټ انکلود ان ریپورټ دې باندې به داسې کلیک واخلئ او دلته وګورئ خوږو دوستانو تاسو به پروفایل پیدا کړئ ځکه موږ په پروفایل باندې ریپورټ کوو. نو دلته وګورئ لاندې برخه کې زموږ سره پروفایل دی. نو د پروفایل برخه ته چې راغلی خوږو دوستانو دغه اټچمنټ نه د تصویر به تاسو داسې ډیلیټ کړئ او اډ ایمیج باندې به کلیک واخلئ. که ستاسو پام وي خوږو دوستانو مخکې مونږ یو سکرین شاټ واخیستو د پروفایل نه، هماغه سکرین شاټ به تاسو دلته کې اپلوډ کړئ. داسې سکرین شاټ چې راغی
بیا به لاړ شئ خوږو دوستانو تاسو هماغه نوټ کوم چې ما تاسو په ډسکرپشن کې درکړی هغه به راکاپي کوئ. نو زما سره خو تیار دلته خوږو دوستانو په سمسونګ نوټ کې راکاپي شوی دی. زه به خوږو دوستانو دا نوټ داسې له دې برخې نه داسې راکاپي کړم، سلیکټ آل کاپي، او نوټ به داسې بند کړم. را به شم بیرته کې فیسبوک ته او دلته وګورئ خوږو دوستانو ډسکرایب د ایشو دې برخه کې به زه هغه نوټ دلته کې داسې پیسټ کړم. نوټ هم پیسټ شو او د نوټ په دې اخره برخه کې وګورئ خوږو دوستانو دا هماغې آی ډي لینک دی. له دې نه وروسته خوږو دوستانو کله چې تاسو دغه سینډ بټن باندې کلیک واخلئ نو دا ریپورټ به خوږو دوستانو د فیسبوک کمپنۍ سره سبمیټ شي او 4 ساعته وروسته به خوږو دوستانو دغه آی ډي بالکل فیسبوک تاسو ته بند کړي، ډیلیټ به کړي. کله چې تاسو بیا سرچ ته راځئ او د هماغې آی ډي نوم ورکوئ نو په ګارنټۍ سره خوږو دوستانو دغه آی ډي به تاسو ته په سرچ کې نه راخلي او د فیسبوک کمپنۍ به دغه آی ډي تاسو ته ډیلیټ کړي وي. نو خوږو دوستانو دغه یو ریپورټ و چې موږ تاسو سره شریک کې، خو تاسو نه مو بیا هم په آخر کې هیله غوښتنه دا ده چې له دې ریپورټ نه غلطه ګټه مه اخلئ. یوازې خوږو دوستانو تاسو دغه ریپورټ په هغه ایډیانو باندې لګوئ کوم چې غیر اخلاقي تصویران او ویډیوګانې خپروي. امید لرم خوږو دوستانو چې له دې ویډیو نه به هم څه زده کړي وي. ویډیو خامخا د خپل ملګرو سره شریکه کړئ. ښه وخت، الله پامان.